سلامونه مې ومنئ دوستانو، د امین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې روغ اوسئ. نن مې ستاسو لپاره ډېر ښایسته او په زړه پورې معلومات چمتو کړي، نو هیله لرم چې تر پایه واورئ او زموږ ملتیا وکړئ. زموږ د نن ورځې موضوع ده د سترګو لاندې د تورو حلقو کورنۍ درملنه، یعنې څنګه کولی شو چې د سترګو لاندې تورې حلقې په اسانۍ سره په کورني درملو سره ورک کړو. د سترګو شاوخوا د تورو کرښو رامنځته کېدل ډېر دلایل لري چې لامل یې تاوتریخوالی، ډېر فکر کول، د کمپیوټر او موبایل ډېر کارول، خفګان، ذهني فشار، د خوب کمی، د هارمونونو بدلون کېدی شي. د دغو ستونزو د ځان خلاصولو لپاره انسان د ځینو عادتونو په خپلولو سره ښې پایلې ترلاسه کولی شي. د انسان د سترګو لاندې تورې حلقې د هیڅ چا نه خوښیږي مګر د ښځینه‌و خو بالکل نه، ځکه په سینګار سره د دغو تورو حلقو د پټولو کار ډېر وخت ته اړتیا لري، مګر بیا هم دغه کرښې په بشپړ ډول نه پټیږي. د ورځې په رڼا کې د انسان د سترګو لاندې دغه تورې حلقې ډېرې واضح ښکاري چې له دې سره د انسان شخصیت هم اغېزمن کوي. د سترګو لاندې د تورو حلقو د ختمولو لپاره د ګران بیه کریمونو او کیمیاوي موادو او درملو له استعمالولو پرته د لاندې چارو د ترسره کولو سپارښتنه شوې ده چې له کبله یې د مثبتو بدلونونو په راوتلو راتللو سره انسان له دغه مشکل څخه خلاصیږي. لومړی، د واورې یعنې د یخک استعمال. د خپلو سترګو لاندې په تورو حلقو باندې د واورې یعنې د یخک په کېښودلو سره نه یوازې دغه تورې حلقې ختمیږي بلکې د تاسو د بدن پوستکی په صحتمند کېدو کې هم مرسته کوي. د دې تجربې کولو لپاره تاسې باید د یخ یوه ټوټه راواخلئ او د سترګو لاندې تورې حلقې ورباندې په نرمۍ سره مساج کړئ. دوهم، د سترګو د لاندې د تورو حلقو د ختمېدا لپاره د کچالو استعمال. د کچالو استعمال د انسان د پوستکي لپاره ډېر ګټور دی. لومړی باید د کچالو اوبه وباسئ او هغه بیا په مالوچو سره د سترګو لاندې په تورو حلقو باندې ولګوئ او 15 دقیقې وروسته سترګې په سړو اوبو سره ومینځئ. دریم، د سترګو لاندې د تورو حلقو د ختمولو لپاره د رومیانو یعنې د سرو بانجانو استعمال. رومیان یعنې سر بانجان چې بانجان رومي هم ورته ویل کېږي د انسان د سترګو لاندې د تورو حلقو د ختمولو لپاره ډېره ګټه لري. رومیان په طبیعي ډول نه یوازې د سترګو لاندې تورې حلقې ختموي بلکې د انسان د بدن پوستکی هم نرموي. د کارولو طریقه یې: د بانجان رومي یوه کاشوغه اوبو یا جوس کې د لیمو یوه کاشوغه اوبه ګډې کړئ او د سترګې لاندې په تورو حلقو یې ولګوئ او تر 10 دقیقې پورې یې پرېږدئ. وروسته له 10 دقیقو مخ په اوبو سره ووینځئ او د ښې پایلې ترلاسه کولو لپاره دغه کار په ورځ کې 2 ځله ترسره کړئ. څلورم، د سترګو لاندې د تورو حلقو ختمولو لپاره د شنو چایو خلطې استعمال. د دې طریقې د کارولو لپاره تاسې باید د شنو چایو کوچنۍ خلطې چې نن سبا په هر دکان کې ترلاسه کیږي په اوبو کې له لمدولو سره هغه په یخچال یعنې فریج کې کیږدئ او چې کله سوړ شي نو د خپلو سترګو لاندې په تورو حلقو یې کیږدئ او د سترګو په پټولو سره آرام سره په بستر کې استراحت وکړئ. په ورځ کې څو ځله دغه کار په ترسره کولو سره ښې پایلې ترلاسه کېدلی شي. دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او د نورو طبي معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په